نو چیش ماته پات سو خان ځات څه لاس د ریښتې وګوره راوړځې وګورم وطني مستي دي ساحې خلکو ټول ورسره فعاله کړې ځکه اوبه یې ښې اوبه دي د دې ساحې خلک راغلي دا برمې ولیدې ښې اوبه څنګه ده ډاکټر صاحب د ناستې دپاره ځای ده ډوډۍ سمه وه پیله خیره سره شي بسم الله الرحمن ډېره لاندې بیا عمري بند دی دلته په دغه ساحه کې دا مکمل مخکې ټوله دغسې ساده مځکې وې ساده غونډۍ وې اوس ګوره ټوله وینې دا هندوانه ده اخوا ته بله هندوانه ده دا بیا تکه توره هندوانه ده دا نه خټکۍ ده وینې دغه ته وګوره وای سمه دا مې هندوانه ده وایي السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي زابل ولایت یو کلي ته راغلي یو تقریبا د ولایت څخه داسې 7 کیلومتره لار ده د تورې د بند یا د عمري بند ساحه ده نو دلې راغلي یو تقریبا بجې دي 10 کمې 2 نو د غرمې د ډوډۍ دپاره مشان راسره راخیستي دي دلته د خلکو نوي ځایونه فعاله کړي دي زموږ په اصطلاح باوړۍ ورته وایو نو انځر و د هندوانې خټکي و دغه شیان یې کرلي دي نو موږ هم راغلو موږ دغه ساحه به ووینو نوې ساحه ده وینې دلته موټر ودروئ ډېر په تکلیف مې موټر راپورته کوي دغه ځای ته ځکه لاره نه وه تازه نوې کشه ما جوړه کړ نو نور دلته تر اوسه څوک نه و راغلي نو خانزاد دی ډاکټر صاحب دی او شیرین راسره دی نو غواړو چې دلته یو شاته څاره د هغې ته به ځان ورسوو نو په تاسو به دا ښایسته ماحول ووینو بیا انشاءالله د مازدیګر خواته به هغه عمري بند خواته هم لاړ شو هغه به مو ووینو چې څونه اوبه کې ولاړې دي نو یو ولاګ درته جوړوم تاسو راځئ ولاګ راسره تعقیب کړئ او دا ښایسته خړه سارا باندې خوند راسره واخلئ نو چیش ماته پات سو خان ځات څه دونه ښه چې خورې ته مستې یې وخوړې ناتار یې وخوړې ترکاري یې وخوړه د چا لاس د ریښتې وګوره راوړځې وګورم وطني مستي دي راته اوریجنل مستي دي هغه د انګورو کیسه جوړ کړو اوس خوړل څه کوي ډېر ښایسته مستي دي نو بل شی زه نسم راخسئ نو یا به دیګ اخم یا به ډبه اخم یا به دغه کوم دغه دیګ بخار دغه طرف ته ځو دا د زابل ولایت ښار ته نږدې 7 کیلومتره شاوخوا ساحه ده دا کله چې دا د عمري بند فعاله سو هغه دلته دی وینې دغه مخامخ غونډۍ چې وینې کله چې هغه بند فعاله سو نو دغه ساحې خلکو ټول ورسره فعاله کړې ځکه اوبه یې ښې اوبه دي د دې ساحې د بند سره یې اوبه هم راپورته سوي دي او هم وچېږي نه نو دا د انځر کرلي دي دې خواته ګوره دا ځای ټول د انځرو دپاره فعاله کړی دی نو ماشاءالله دا خو اوس ګوره دا غونجانې تاسو وینئ یوه کېدای شي 4-5 کاله وروسته دغه مکمل دا غونډیانې او دا شیان ټوله اباد سوي نو موږ به غرمه هم تېره کړو دغه دیګ بخار مې راخیستی دی نو نه پوهېږم چې څه شي به کې پکښې هلته بیا وګورو ما خو ورته ویلي وو چې مال چې ښه ښایسته وطني بینډۍ راپخې کړې غرمې ته نو خوند به وکړو دا ګوره جواري دغه انځر دی وینې دا انځر دی دا د انځر بوټی دی ګوره دا د انځر بوټی دی نو مهمې خو اوبه دي او د دې ساحې دغه مځکې چې دي دا ډېرې ګرانې هم سوې مخکې ارزانه وې نو اوس یې جریب بیخي ګران دی نو تر پخوا یې ډېر فرق کړی دی ولې چې اوبه یې سمې دي او ښار ته ډېر نږدې ساحه ده او بیا دا مځکې داسې مځکې دي چې هر شی په وکري هغه کوي دغه انځر ګوره دی کرلي دی وینې انځر چې داسې دی ما مخکې یادونه کړې وه په یو بله ویډیو کې چې انځر په داسې مځکه کې کېږي چې یو هغه باد و دوړه ونه لري او بیا ډبرینه مځکه وي ښه دروند دی مقصد نه پوهېږم څه شي به یې کړي ښه څنګه سپینه خاوره یې ده د دې ځای تاسو ته به معلومېږي وینې داسې تکه سپینه دا سولران ایښي دي
څنګه ده ډاکټر صاحب د ناستې لپاره ځای ده دا د جګۍ ته رالو وینې کوچنۍ ده داسې د یو په مټې د خوب دپاره ماده سوې ده ځی ډوډۍ سموو وټوله ځایېږي بېخاره 3-4 نفره شټېږي ور لږ لږ اوبه چې پر ولوېږي دا داسې شعرونه دا دونه تکلیف ما نه وو ویلي دا ګوره ترکاري ده ښه ښایسته ډوډۍ ده بینډۍ د دې کاکا دي دا ځای مې یوړې ښه بیخي د بینډۍ فرمایش دا دې بیخي خوښ دی ډاکټر صاحب لکسي ټول دغه شان دي په دې باندې په یوه دا باندې ناتار سو دا سلاته سوه ترکاري او دا ښه وطني مستي دي څنګه دی ناتار ډاکټر شی صاحب راوړئ ورور خوري بل نه ده پر جمع شوی پی د خیره سره شي بسم الله الرحمن بس صحیح ګوره پالیز دی مکمل لوبیا رومیان خټکي چمبرخیالو دا شان یې کرلي دي ګوره دا یعنې دغه ځای کې ته مو ډوډۍ نوشي جان کړه دا جګۍ کې ښه یخه هوا ده خو صرف اوبه نه لري اوس به ولاړ سو یو اودس به وکړو نو ماشاءالله ډېر خوند یې وکړ داسې ځو نو ماشاءالله ډېر په ډوډۍ مو خوند واخیستی ولې چې هم ټوله شان وطني بینډۍ خپله د دغه ځای وې او شلومبې هم وطني او مستې خو نه بیا بیخي خوندورې وي ټوله مو داسې اوریجنل یا طبیعي لبنیات وخوړل نو د خیر سره ځو د ماپښین اودس لمونځ کوو نو بیا به انشاءالله ځو انګور منګور به پیدا کوو د انګورو پیاله به هم په دا مازدیګر کې هغه وینئ دا تن چې ولاړ دی تر دې را لاندې بیا عمري بند دی دلته په دغه ساحه کې دا مخامخ دلته عمري بند دی مخکې په دا ساحه کې نه دی ګوره هېڅ شی هم نه و په دا ټوله ساحه کې دا ټوله دغسې ساحه وه خالي ولاړه اوس ګوره دغه رقمه خلک راغلي دا برمې ولیدې چې اوبه ورکوي نو ګوره دا د انځرو شانې پرېښې دي مځکه یې داسې ښایسته ورته جوړه کړې ده ټوله وینې دې خوا تې غنم کرلي وو داسې او دې خوا ته چې وګورې ګوره دغه ساحه وینې دا مکمل مخکې ټوله دغسې ساده مځکې وې ساده غونډۍ وې اوس ګوره ټوله وینې هغه مخه د وارداتي برېښنا خادي دي او داسې پسې راسه ګوره دا ټوله کلي انځر انار بادام دا شانې کرلي دي دا ټوله وینې د هغه مخامخ چې معلومېږي دا وینې دا د زابل ولایت بالاحصار دی نو دا سوه د بند یا د اوبو راګرځولو یا د ډیم پیدا دغه د وینې دغه مځکه چې دا موږ ته راغلي له دغه ځایه ونیسه داسې ځه دا ساحه مخکې بیا بیخي تقریبا تر دغه غونډۍ پورې دا په دوی باندې مربوط دا وینې د لوبیا کرلې ده وینې لوبیا ده دلته ماش دي او پاته سو انځر دي دغه چیش نرخانه ده شیرینه دغه دا د بادامو نرخانه ده بادام نرخانه دي نو څه کول ښه ږدې راځه نو داسې پر دا بغل به ولاړ شو شیرین دغه ګوره لوبیا ده ښه لوبیا کوي ده ساحه د زابل ولایت ګوره دغه بیا ماش دي شیرینه لوړ به خېږي دا ساحه کمزورې ده سره هم فرشوشان را وایستل نو موږ لمونځ به وکړو بالا به داسې ته دی د پالیزو خواته ورشوه سو چشکې سته هندوانې سته شینکي سته چش سته دلته رومیان دي ته راسې زه رومیان در باندې ووینم اماده سوي نه دي نو دا چې اماده وایي بیا موږ ښه سلاته ځینې کړې وه دا وطني رومیانو سه وګوره دغه رومیان دي دا وطني رومیانو سلاته به کېدای شي دوستان تاسو خوړلي د دې نو څنګه سلاته یې خانزاد و د دې اوبه یې ډېرې و دې خوا ته ډېر شیان دی کرلي دي لکه مخکې چې ما درته وویل لوبیا ماش دا ګوره پیاز که ګندنه کرلې ده دغه ګوره هندواني دي وینې خانزاد څه دغه دي هندواني دا هندوانه ده هاخوا ته بله هندوانه ده دا بیا تکه توره هندوانه ده انځر دي دا چې دي خانزاد صاحب یا دا به شینکي به یې ده دغه د وینې خټکی یې کړی د خانزاد صاحب
غټ دانه خټکی ده وینې دغه ته وګوره داسې خټکو پسې ځان کې سړی راسي ښه خوند نه کوي خنزه څه ښه ښایسته خټکي به وي دې خوا ته هم ګوره دغه هندوانه ده وینې خنزه سودا به نه وي پخه و دا لوبیا ده هلته سر ته بیا دغه هم کرلي وو ماشو که چې شی کرلي وه رقم شان کري خلک اوس خو داسې دی چې باید اوبه چې پیدا شي انشاءالله زموږ ستاسو کرنه او مالداري خو زموږ د افغانستان د وخته مسلک دی څونه کوچني هندوانه ده خنزه څه هندوانې دي ګوره دغه هندوانه څنګه ده دا یو څه زه یو دانه وګورم خنزه څه که چیرې پخه وه کوچنۍ سوي دي کوچنۍ سوي نه کوچنۍ دي نو دا بده نه ده کله مې راوش کوله وزن یې هم ډېر نه دی ته راځه یې ګور لاس یې خوږېږي ته وګوره په څوک یې وخانځه ته ماته کړه ته چاله بې ما وای سمه دا مې هندوانه ده ونې لکه چې په پېژم شیرین په هندوانه لکه چې پېژم ډاکټر صاحب بس موږ هم اراده ده چې غواړو ولاړ شو زابل ولایت مرکز ته یعنې ښار ته چې کلات ورته وایي نو ورځ مو ټوله تېره کړه ښه ساعت مو تېر سو د دې کور ودان زموږ یې ښه مېلمه پالنه وکړه ستاسو ته ما سرخان در ښکاره کړئ چې بینډۍ وې ښه وطني ناتار و سلاته وه پاتوس ترکاري مرکاري و شیان یې اماده کړي وو نو کور یې ډېر ودان نو ستاسو دپاره هم یو ولاګ چمتو کړئ خدای دې وکړي چې تاسو خوند ځینې اخیستی پر دا ساده کلیوالي ژوند باندې نو تر بیا د الله په امان ښه وخت ښې چارې